وینستونې وباسي ګډیږي د غریبانو ښادي کله کله وینه کنې ورشد خانه په موږ باندې بیا خوشحالي ده او 12 کاله بعد را باندې خوشحالي راغلې ده نه وینستورې څه کوي ویرات کوهلي چې کمیسونه مو ورته وباسه که نه 12 کاله بعد در باندې خوشحالي راغلې ده نه او موږ در سره په خوشحالي کې شریک یو او په کپ کې هم در سره شریک یو استرالیا په یو ځای باندې د ورلډ کپ نه ایستې ده نو په دې کې در سره موږ هم شریک یو ویرات کوهلي کې موږ د پکې هېر نه کي و ویرات کوهلي سولې د انوشکا میړه زموږ لالا راشد خان رښتیا وایي که نه موږ په ورلډ کپ کې ګوره ویر نه کړي کې زموږ هم حصه شته دی دغه سر یې موږ ته راکړې او دغه بیخ یې تاسو ویسئ نه شروع په دې کې خو درته حصه نه درکومه موږ 12 کاله بعد ورلډ کپ ګټلې دلته مکمل به انډیا ته وړو که نور څه غواړې نو درته یې درکوم ای هردیک پاډیا سانډیا د کبرجن بچیه وشومه ورلډ کپ دنه موږ نه خورو بس تا دې شي خو دې خوشحالۍ کې در سره موږ شریک یو که څنګه کې تاړدمه روحي چودمه وای بلکل رحمان الله ګروبه ده تاسو موږ سره په خوشحالۍ کې شریک یې بېشکه چې شریک یې او نن خو د خلکو زړونه خوشحاله دي خو زما ورسره پټ پوڅه کلمې هم خوشحاله دي ډېر زیات خوشحاله یم او ډېره مزه کوي که نه وراشد خانه او په ما ګرانانو او الله دې خپل مهمت درکړي چې دغه ورلډ کپ تاسو هم وګټئ که نه مینئ وروي چومه په خوله دې برکت شه چې دغسې ورلډ کپ موږ هم وګټو نو ډېر خوند به وکړي که څنګه ویرات کوهلي سولې د انوشکا میړه یاره که رښتیا را باندې وې راشد خانه ماشاءالله ډېر ښایسته لوبې تر اوسه پورې کړي دي او د ډېرو نښې 15 کاله د کرکټ کېږي نو ماشاءالله سیمي فینالو کې را رسېدلي وایي خو د آی سی سی والا در سره چل کړی دی او د دې بدله ترېنه موږ واخیستله او دغه ډیکوک د کپي یوکوک د زړه ارمان یې پوره نه شو ورلډ کپ یې رانه ونه ګټو وراشد خانه چې تاسو زموږ دپاره استرالیا ته په مخ باندې څپېړه ورکړه نو موږ هم ستاسو د تره زامن یو ستاسو بدله موږ د ساوت افریقا نه واخیسته او اوس به د خیره سره اخوه ګاونډیانو کره بیا غمي یاره هاردیک پانډیا سانډیا د کبرجن بچیه خبره داسې ده که نه چې اخر دې هم زموږ تره زامنو ته اشاره وکړو هغه دې بیا پر زړه باندې خفه کړ خو خبره داسې ده که نه چې تا سره زما کار دی او بیا به وروسته خبرې کوو یو ول دا کب ځي ته ورسوي بیا به خبرې کوو او باقي خبره داسې ده که نه چې ګاونډیانو کره غم دی او موږ کره خوشحالي ده پروګرام ته ورغی